طالبان وایي چې د سولې د خبرو سره به جګړه هم روانه وي. نن درته د قطر او وسلوالو طالبانو په اړه جالب راپور لرم. هیله ده تر پایه یې وګورئ او د داسې تازه معلوماتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د افغان پخوانی شورا مشر وایي ټول افغان خبرې د جګړې پای ته رسولو په موخه دي. طالبان وایي د خبرو ترڅنګ به جګړه هم روانه وي. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان سولې په اړه خپل منځي خبرې روانې دي، په خپل افغانستان کې له بېلابېلو سیمو د جګړو او نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. افغان دفاع وزارت ویلي طالبانو د تیر په څیر ډیرو سیمو کې د دوی د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفترویان ډاکټر محمد نعیم BBC ته ویلي په دوحه کې به د افغانانو خپل منځي خبرو ترڅنګ افغانستان کې جګړه هم روانه وي.